په روژه کې د خپل کور والا سره په بستره کې بېدېدل یا د هغه څه مچه اخیستل د شریعت په رڼا کې څنګه؟ ګوره عزتمنو په دې مسله باید ځان پوه کړي. په روژه کې باید یو د خواهشاتو عمل ونه کړي، ستا خواهشات راوپاري. د کور والا سره بېدېدل یا د کور والا سره مچ اخیستل دا پر دوه قسم. یو داسې وي لکه هغه ستا یو خدمت وکړي، یو کار دې وکړي، مثلا پښې د پښې کاږي یا سر د پښې کاږي، تا ته ډېر خوند درکړي د ناز سه مچ کوي. خواهشات نه وي، هسې د ناز مچ، دا خو پروا نه لري، هېڅ مشکل نه لري. او که چیرې ته ورته وګورې خواهشات یې راپورته سي، د خواهشاتو مچه ځینې واخلې، نو په روژه کې دا مناسب نه ده چې سړی وکړي. او که هسې ته په بستره کې بیده سې ورسره خواهشات نه وي، هسې بس یو ځای دی کې بیده یاست، نو هغه خو مشکل نه لري. او که د خواهشاتو په تور باندې د لذت دپاره د خوند دپاره ته ورسره بیدېږې، نو په روژه کې دا مناسب نه ده. کیدای سي چې په تا باندې دا خواهشات دومره د باندې غالبه سي بلکې دا کفاره د باندې واوړه، داسې ستړي پېښېږي. نو په روژه کې باید سړی احتیاط وکړي. دا ګرده کال ولاړ دی، دا ګرده کال ستا، شپه ګرده ستا، شپې ګرده ورځ چې روژه نه وي مجلسونه کوې، پتې وچکي او بوډونه کوې، وګینانو ته ناست یې، د ورځې نو راسې روژه خرابه کړې. په کار دا ده چې په روژه کې بلکل سړی اوربند سره وکړي، بایکاټ سره وکړي، چې څنګه اذانونه وسوله بستره سره جلا کړي، لرې سره بیده سي، د شپې بیا راځه بیدېږه، د شپې بنډارونه مه کوه، ګپې مه کوه. په دې کې باید سړی احتیاط وکړي. شیخ زکریا رحمه الله لیکلي دي، وایي و خپلې کور والا ته لا په روژه کې د شهوت په نظر کتل دا جایز نه دي، مکروه. نو څه چې ته په شهوت مچه جناخې یا په شهوت سره بیدېږې، دا خو به بیخي مکروه دي، مناسب نه دي.